السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم له دوبۍ څخه پوښتنه کړې ده چې دغه بعضې ځوانان ملګري دلته د شپې چکه کوي. نو ما ورته وویل چې دا چکه مه کوئ. وایي نو موږ څه وکړو؟ له غیبته مو ځان په راګرځولی دي، نو سره کښېنو نو یو به په بل کې غږېږو. نو زه هم دا خو ناروا ده. نو دې راته وایي موږ تر اوسه له ملا څخه نه دي اورېدلي. محترمه الله دې رحم وکړي، الله دې فضل وکړي. موږ خو اوس کوم وخت چې موږ ولرو هغه موږ په لهو لعب کې تېروو، او الله جل جلاله د عبادت لپاره پیدا کړي یو. بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله راته وایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پیاره او انسان مې د عبادت لپاره پیدا کړي دي، خو نن موږ هغه خپل ژوند هغه خپله ځواني هغه په لهو لعب کې تېروو. دغه چکه کول، ورکې کول، کرمبوټ کول، دا لهو لعب دي. دا که وخت د سړي څخه وسي صغیره ګناه ده، او که دوام پر کوي بیا کبیره ګناه ده. ځکه هر هغه صغیره ګناه چې علی الدوام سي هغه بیا کبیره ګناه ګرځي. کبیره ګناه هغه ده چې الله جل جلاله پر هغه باندې عذاب سړي ته ورکوي. نو هر هغه څوک چې غافل سي د الله له رحمته ووتی، نو ته چې په چکه باندې اخته سولې نو د الله له ذکره غافل سوې، له عبادته غافل سوې. او په ورځ قیامت الله جل جلاله د درو شیانو پوښتنه کوي. د انسان څخه د عمر پوښتنه کوي. وایي تا ته ما عمر درکړی و، صحت مې درکړی و، ژوند مې درکړی و، شپه ورځ در باندې راتله، په دې کې تا زما بندګي څونه کړې ده؟ د الله بندګي خو موږ نه کوو، موږ خو د شیطان متابعت کوو، د شیطان پیروي کوو، شیطان خوشحاله کوو. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاتقوا شهر رمضان، ځانونه وساتئ له نارواو څخه په د رمضان په میاشت کې. فإن الحسنات تضاعف فيه، نیکۍ په دغه میاشت کې ډیریږي. یو وار چې سبحان الله ووایي الله جل جلاله په زر سبحان الله در بدلوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي وکذلک سیئات، هغه رنګه ګناهونه هم کې ډیریږي. که د روژې څخه سیوا زر شپې چکه وکړي او په روژه کې یوه شپه چکه وکړي، دا په ګناه کې سره برابر دي. له بده مرغه د پښتنو په جامعه او په ماحول کې چې دا بازارو تر ووځي په دا روژه کې د دوکانو مخ ته ظالمانو شان اوار کړي په چکه باندې ناست چکه کوي. ابو ورځ مېلمانه وله نانوایي چې مې ډوډۍ راوسته، مولوي صاحب ته ما لوړ ډوډۍ راواخ، بیا زه پسې رسوا شومه. څلور نفره دي په چکه باندې ناست، یو داسې طبیعت یې برابر دی خدای لکه د جنت زیری چې ورباندې سوی. د خدای په لحاظ محترمینو مسلمانان یاست، د رحمت میاشت دا چکه مه کوئ. څه وکړو مولوي صاحب شپه دغه نه تېرېږي، خوب راځي. نو شپه په چکه ورځ په خوب، بیا نو وایي خدای به مو کې وبخښي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي هلاک دي چې هغه څوک، او هلاک دی هغه څوک چې د رمضان میاشت در باندې راسي دی ونه بخښل سي. نو دا چې د شپې چکه کوي د ورځې بیده نو دغه الله بخښي، نو الله خو دې پر یو څه بخښي چې عبادت ورته وکړي. نو محترمینو دا چکې پرېږدي، د خدای په خاطر، د خپل قبر په خاطر یې پرېږدي. دیوبندي مولوي صاحب چې له تراویح لمانځه څخه راپارېغه سي بیا په دغه دیني خدمت اخته دي اوس یې دوه درې واره غږ راوکړي وایي راسئ پیشلمۍ دي ډوډۍ تیاره ده مال ته یې خورئ. کله پیشلمۍ نه وکړم خالي اوبه وڅښمه په مسایلو اخته یم، کله نور ولاړ سم. نو زه خو په عبادت کې اخته یم، تاسو ماته هېڅ تاوان نسئ رسولی، خو د رسول الله امت یاست، په دوزخ مې نه رپلېږئ. پر ځان رحم وکړي. ځوانانو هغه قبر ته ورځئ، تاسو یو هدیرې ته د شپې ورسئ، په دغه هدیره کې تاسې یو ګانټه وخت تېرولی سئ که نه سئ تېرولی؟ دا ستاسو هغه آخري کور دی چې بیا به کلونه کلونه په دغه کور کې پروت یې، خو لیکن ته اوس یوه ګانټه نه سې تېرولی. ای ځوانه چې ته په روژه کې چکه کوې، ته یو هدیرې ته ورسه، د قبر سر ته ودرېږه، دا احساس او دا سوچ در سره وکړه چې ما ته دلته چیش ګټه کوي.
دا قبر ته چې زه راسم چې له چیز سره راسم کم اعمال چې دلته راوړم بیا به ماته ګټه کوي ماته ته فکر وکړه دا ستا په فکر کې به چکه راوګرځېږي چې چکه دلته ګټه درته کوي او که به ورکې دلته ګټه درته وکړي او که به غفلت دلته ګټه درته وکړي نه هېڅکله دا سوچ نه درته راګرځي بلکې هلته به ده دا فکر کوي چې د الله له بندګۍ د الله له اطاعته ما سوا دلته په دې خاورو کې ماته هېڅ شی ګټه نه کوي نو هغه څه وکړه چې قبر ته ګټه رسوي او دا چې دا خبره کوي وایي زه له غیبته ځان راګرځوم دا څومره بېغیرتي ده دا څومره ضعف د ایمان دی څومره کمزورې مسلماني ده چې له یو ګناه څخه په ګناه ځان راګرځوم له ګناه څخه باید په عبادت موږ ځان راوګرځوو په غیبت اخته کېږي ورسه قرآن عظیم شان در واخله تلاوت قرآن عظیم شان شروع کړه په غیبت په غیبت اخته کېږي ولاړ شه بېده ښه ارام وکړه د شپې خوب ته مو په خدای اوس سترګې وختلې چې دا واتساپ میسیجانه وه ښه بېغمه بېده وای اوس په واتساپ اخته زموږ خوب ته سترګې وختلې د خوب ارمان لرو تاسې خوب در رسېږي په چکه او په کرمبوډو په ورکو فلمو باندې هغه خوب ضایع کوئ مه کوئ ځوانانو د الله په خاطر په هغه قبر کې به بیا دا زما خبرې سترګو ته داسې درته تېرېږي خو هلته بیا پښیمانتیا ګټه نه کوي هلته افسوس ګټه نه کوي اوس پښیمانه سي دغه د چکې وخت قرآن ته ورکړي که مو قرآن نه وي زده اودس وکړه نفلونه وکړه که د نفلونه په وس نه وي پوره تسبیح در واخله لا اله الا الله وایه دا کلمه خو د هر مؤمن زده ده که د هغه هم په وس نه وي پوره ښه توس هوا کړه په دا دوبۍ کې خو نو ښه ایرکنډیشن لګېږي دلته خو نو اوس ګرمي ده ما د خوله کړې ده دننه په خونه کې ناست یم د باندې بیا چې د موبایل رڼا ده په تڼانو دا خزندې ووینه ګرده په رازغلې له وامه په خونه کې ورته ناست یم میسیجان جوابومه نو ته خو ښه اسیانې لګېږي محترمه ښه ورته پرېوځه مازغه به دې هم ارامه وي سکون مازغه به دې هم ارامه وي بدن به دې هم په سکون کې وي ښه پیشلمې ته راکښېنه ښه ډوډۍ وخوره بس سهار لمونځ پسې وکړه ما کوئ محترمینو ځان هلاکت ته مه وراچوئ الله په خاطر باندې أحاديث شهر رمضان في فضل صيامه وقيامه دا ابن عساكر صبحة 15 او 14 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته